افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې څرخکې د افغانستان حق دی د هغو د راستنولو لپاره هڅې کوي او زیاتوي چې د افغانستان ملي اردو شمیر تر 200,000 لوړیږي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان ملي دفاع وزارت د افغانستان د څرخکو په تړاو د امریکا او ازبکستان هوکړې ته په غبرګون کې ویلي چې دغه چورلکې د افغانستان حق دی او هڅه کوو چې له هرې ممکنې لارې ترلاسه کړو. د افغانستان ملي دفاع وزارت او لوی درستیز د خپل کلني راپور د ورکړې په غونډه کې همدغه رازیاته کړه چې امریکا او ازبکستان ته د دغو نظامي تجهیزاتو د سپارلو حق نه لري. د افغانستان ملي دفاع وزارت او لوی درستیز په دې اړه وویل له هغوی زموږ غوښتنه دا ده چې ښه ګاونډیتوب په پام کې ونیسي او باید داسې یو کار ونه مني چې یو زورواکی د یو بل چا حق هغوی ته ورکړي. د افغانستان الوتکې په افغانستان پورې اړه لري او د افغانستان حق دی زموږ حق دی او هیڅکله زموږ لپاره د منلو وړ نه ده. ښاغلی فطرت د خپلو خبرو په لړ کې وایي چې دا یو کال په لړ کې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په سرحدونو او ډیورنډ فرضي کرښه کې د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې کمې شوې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت مسؤلین ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د هیواد هوایي حریم نقض کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت او لوی درستیز فصیح الدین فطرت په دې هکله وایي یقینا چې په لومړنیو کلونو کې دغه ستونزې زیاتې وي خو د یو کال په لړ کې کمې شوي او راتلونکي کلونو کې هڅه کیږي چې دا صفر ته راښکته شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال محمد قاسم فرید هم څرګنده کړه چې موږ د خپل سار مال په قربانۍ باندې له خپلې خاورې له خپل عزت نه له خپل ځمکنۍ بشپړتیا له خپل وطنه به خامخا دفاع کوو او د ته ژمن یو دا مو عقیده او باور دی او له دې نه تر مرګه پورې نه په شا کیږو. د افغانستان ملي دفاع وزارت لوی درستیز وویل چې سږ کال به د پوځ شمېره 200,000 ته ورسوي او زیاتوي چې د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ګراف هم صفر ته رسېدلی دی او هغه شمیر چې په پام کې نیول شوی تر 200,000 لوړیږي او تر هغې کچې چې اړتیاوې په همهغه کچه به کال کې په زیاتېدو شي. د افغانستان ملي دفاع وزارت د اطلاعاتو پر بنسټ د هیواد د سرحدونو د ساتنې او د امنیتي ګواښونو د مخنیوي په موخه په 10 کیمپونو کې 8 کنډکونه 108 بیزونه او 1008 امنیتي پوستې جوړې شوې دي.